پخوا به جګړې په ډیر ساده ډول ترسره کېدې، په ډبرو او لرګیو، بیا په چړو، تورو، غشو او نیزو. خو وروسته داسې وخت هم راغی چې اسلامي لښکرو به د یهودي او نصراني لښکرو کلاوې د توپونو په مټ او د باروتو څخه په استفاده نړولې. احمدشاهي لښکرو به د هندو لښکرو د کابو کولو دپاره د افغانستان څخه هندوستان ته توپونه لیږدول. افغانستان د وسلو کارخونې لرلې، خپلې وسلې په خپل کور کې جوړولې. خو بیا داسې وخت هم راغی چې مسلمانان د دشمن څخه په پوره توګه غافل سول. دا یې هیر سول چې زموږ هدف څه دی، زموږ دشمن څوک دی. ټول پام یې لوبو او ساتیري ته سو. هغه و چې د یهودو، نصاراو او هندوانو په شمول ټولو د اسلام دشمنانو دومره فرصت پیدا کړ چې د اسلحو او تولید واک یې ټول په خپل لاس کې واخیست. نړۍ یې داسې بدله کړل چې انسانیت ورته ګوته په غاښ پاته سول. دوی د مرګ دومره ستر او خونړي ماشینونه جوړ کړل چې پوره کلي له منځه وړي. نه پکښې د ماشوم او ښځینه خیال ساتي، نه د سپین ږیري او چاپیریال. دوی اټومي بمونه جوړ کړل او بشپړ ښارونه یې ورباندې له منځه یوړل. مسلمانانو تل خپله وسله د خپل مسلمان ورور په دفاع کې کاروله، خو غربیانو وسلې د انسانانو د له منځه وړلو دپاره وکارولې. دوی د وسلو تجارت پیل کړ. سترې شخصي کمپنۍ په دې تجارت کې تر داسې حده ورسېدلې چې د خپل تجارت لپاره یې په ټوله دنیا کې د نړیوالو جنګونو په څیر سترو جګړو ته لمن وهل. ما به تل دا خبرې اوریدل چې امریکا ځکه په نړۍ کې جګړې راپاروي او پر مخ یې وړي چې دوی د وسلو د تولید سترې کارخانې لري او د همدې لارې دوی د وسلو تجارت پر مخ بیایي. زه نه پوهېدم چې دوی څنګه د دومره ستر مصرف سره په دې تجارت کې ګټه کوي. د دې انځوریزې په کتلو به تاسې هم په دې پوه سئ چې دا څه ډول امکان لري. په دې اړه په 1934 کال کې یو کتاب لیکل شوی دی چې نوم یې دی د مرګونو سوداګر. د دې کتاب په لوستلو تاسو په دې پوهیږئ چې ولې د امریکا غوندې یو هیواد په ټوله نړۍ کې د وسلو پلورونکي لري. لومړی باید تاسو په دې پوه سئ چې د نړۍ د جګړو شکل څنګه ناڅاپي پر بل مخ واوښت. دا ځکه چې انسانانو په صنعت کې پرمختګ وکړ. د تیلو او د ډبرو د سکرو څخه د انرژي په توګه ګټه پورته کول پیل سوه. کښتۍ د باد پر ځای د بخار په مرسته پرې وهل کېدلی سوې. د تختو پر ځای په وسپنه وپوښل سوې. وسلې او ځواکونه د ریل ګاډۍ په مرسته د جګړې میدان ته په چټکۍ سره رسول کېدلی سوې. د آسونو پر ځای د موټرو څخه کار اخیستل پیل سوه. د 1800 کلونو په وروستیو کې انسانانو داسې یوه لاره پیدا کړل چې د اور ګرمي او حرارت یې خورا لوړ کړ چې په مټ یې اوسپنه ویلې کېدل او د انسان د خوښې په شکل کې په ډېره اسانۍ سره جوړېدل. د توپونو، ټوپکو او نورو وسلو جوړول خورا چټک سول. داسې وسلې جوړې سوې چې چا یې تصور هم نه کاوه. د وسلو جوړونکو او انجنیرانو د خلکو په زړونو کې د یو بل څخه د بیرې تخمونه شیندل او حکومتونه او خلک به د خپلو ګاونډیانو څخه ډارول ترڅو دوی ډېرې وسلې وپلوري. هغوی ته به یې ویل چې تاسو باید په خپل دفاعي ځواک کې بدلون راولئ او خپلې کمزوري او ارزانه وسلې په پرمختللو وسلو بدلې کړئ ترڅو ستاسې دښمن ستاسې تر رعب لاندې راسي. په دې توګه ساده او پخوانۍ وسلې په خونړیو او وژونکو ماشینونو بدلې سوې. له دې سره یې لګښت هم د اسمان سر خبرې کولې. د پوځونو شمیر هم تر پخوا ډیر سو چې په دې سره یې د هیوادونو په جنگي لګښت کې خورا ستر بدلون راوست. دا هر څه د حکومتونو لخوا نه تر سره کېدل بلکې د غربي شخصي کمپنیو لخوا تر سره کېدل چې په راس کې به یې یوازې یو شخص و چې د ځان د مالداره کولو دپاره به یې د هیڅ چا د ژوند پروا نه لرله او دغه سوداګرو ځان یو مجرم هم نه ګاڼه او دا به یې ویل چې دوی خو ملي او نړیوال سوداګر دي او فقط د خپل تولید تجارت د قانوني لارې پر مخ وړي. دا چې د دوی تولید څه ډول کارول کیږي او څومره خونړی نتایج لري په دې اړه دوی هیڅ اندېښمن نه وه. یوه برتانوي د وسلو تولیدونکي خپل تجارت د هغه چا سره پرتله کاوه چې د کور د ښایست سامان پلوري. لکه څنګه چې دوی د واده کورنۍ ناوې او زوم دې ته هڅوي چې په واده کې خپل کور ښایسته کړي ترڅو د دوی سودا وسي، په همدې ډول موږ هم حق لرو چې د خپل تجارت د پرمختګ لپاره خلک وهڅوو چې زموږ تولید وکاروي. په داسې حالاتو کې نو معلومه خبره ده چې د وسلو کاروباریان او تولیدونکي چې غربي بې رحمه او ځناورخویه یهود او عیسویان وه په نړۍ کې د جنګونو او د تاوتریخوالي سبب کېدل. د دوی سره په دې شخړو او ناخوالو کې ښکیل هغه کسان هم ګڼل کېږي چې د دوی دا تولیداتو ته ارزښت ورکاوه او هم دوی د دې سبب کېدل چې لا زیاتې وسلې تولید سي. د وسلو لومړنی سوداګر هارم ماکسم و چې د داسې یو ماشین جوړ کړ چې د وژنو د ماشین په نامه مشهور سو او دا په عمده ډول پلورل.
ماکسم په خپل دغه ماشين اختراع کړ چې په یوه دقیقه کې 666 ډازه کولای سول چې په هغه وخت کې دا خورا ډیر چټک و او بل لا دا چې د نورو ماشینانو په څیر بندیدي هم نه دا ماشين ورسره واخیست او تقریبا د نړۍ په زیاتو برخو کې وګرځاوه ترڅو ټول حکومتونه یې ورڅخه رانیسي. دی ساوت افریقا ته ولاړ، فرانسې ته ولاړ، سویزرلند ته، ایټالیا ته، جرمني ته. بالاخره دی د دې ماشین د خرڅولو لپاره روسیې ته ورسېدی. هغلته د سره د یو پردي يهودي په څیر چلند وسو او د ځینو کسانو لخوا ورټل هم سو. خو بالاخره دی په دې وتوانېدی چې خپل ماشین هغوی ته وښکاره کړي. خو د هغوی په دې خبره باور نه کېدی چې دا ماشین دی 666 ډازه په دقیقه کې وکړي، ځکه چې دوی تر اوسه داسې یو چټک ماشین نه ولیدلی. خو هغوی په خپل سترګو ولیدل او خورا ډیر یې تر اغیز لاندې راغلل. دی په روسیې کې دومره مشهوره سو چې د هغه وخت روسي تزار خپل ځان ته وروغوښت او د هم لیدنه ورسره وکړل او دته یې د نورو ټوپکونو جوړولو کارونه هم وسپارل. برتانویانو هم د ماکسم د ټوپکونو استعمال شروع کړ او په افریقا کې خورا ډیر جنگونه ورباندې وکړل. اوسنۍ سودان یې تر خپل ولکې لاندې راوست او د ځایي خلکو سره یې چې په تورو یې جګړې کولې په دغه ټوپکونو جګړه مخ ته وړل. د هغه وخت یوې برتانوي ورځپاڼې راپور خپور کړ چې کله چې د ماکسم ټوپکونه د عربو پر خلاف وکارول سو نو پر مقابله ډله د مرګ یو ښکاره څپه راغله. په هغه وخت کې به جګړه هغه چا ګټل چې زړور او جنگي به وو. خو اوس د جنگ پله داسې بدله سول چې جنگ یوازې د هغه چا په برخه وو چې تخنیک یې زده کړی وو او په یوه پټ ځای کې به یې مورچل نیولی وو. د جګړې په دغه ډول بدلون سره ماکسم د هرې شخړې په سر کې موجود وو او د په دې سره خورا ډېرې پیسې وګټلې. په دې وخت کې چین هم د ماکسم په وسله خبر سو او یو کس یې ورته ورولېږ چې دا وسله د نږدې وګوري. چینی سفیر برتانیې ته ورسېدی او کله چې د کښتۍ څخه راتاسو نو د ساحل پر غاړه یې لومړی خبره دا وه چې زه غواړم د هایرم ماکسم سره ووینم. ډنمارک هم د ټوپک د لیدلو هڅه وکړل او پاچا په خپله دا خبره وکړل چې دا خو به زما دا کوچنی بادشاهي په 2 ساعته کې راډیوالي کړي. خو د ایران بادشاه چې شاه یې ورته ویل وغوښتل چې دغه ټوپکونه وپلوري نو شاهزاده ویلز ته یې وویل چې ماته یو څو دانې په تحفه کې راکړه. نو هغه یو ډیره جالبه خبره ورته وکړل او ویل چې دی خپل دومره واک نه لري چې د ایران بادشاه ته دغه ټوپک په تحفه کې ورکړي ځکه چې دا د خپل نه دي او دا ټول د هایرم ماکسم په کمپنۍ پورې اړه لري. تاسو فکر وکړئ چې په 1800 او 1900 کلونو کې څه ډول چارې روانې وي. حکومتونو خپل وسلې نه سوی پلورلی، یوازې کمپنیو د تجارتونه پر مخ وړل. یعنی د وسلو کار هر چا کولای سوی او یو آزاد بازار یو او په نړۍ کې هر چا وسلو ته لاسرسی لاره او په همدې خاطر په غرب کې هر چا دغه د مرګ او وژنو کار ته هڅه کول چې تر بل هر چا پکښې مخ کې ولاړ سي. د دوی سره د انسانانو د ژوند هیڅ فکر نه و او نه اوس ورسره د انسانانو د ژوند فکر سته. په غزه کې د ماشومانو په وژنه، په افغانستان، برما، هند او نور هیوادونو کې د مسلمانانو پر عام وژنه د دوی تش په نامه د بشري حقوقو تجارتي شرکتونه لکه ملګر ملتونه، د امنیت شورا او داسې نور ټول پټ خوله دي. د پیسو او مال په لالچ کې یو بل د ټوپکو سوداګر هم سر راپورته کړ چې نوم یې و بازل سهاروف AKA د ټوپکو سوداګر او د اروپا یو عجیب شخصیت، ځکه چې د ده په اړه مشهوره و چې دی یو ډیر افسانوي شخصیت و او د ده قصه هم خورا عجیبه ده. دی هم د نړۍ په شاوخوا ګرځېدی او د جګړو پر دواړو غاړو یې خپلې وسلې خرڅولې لکه عثماني امپراتوري او یونان چې په خپلو منځونو کې سره جنګېدل. د ان اوبتلونه هم پلورل، یعنی هغه کښتۍ چې په اوبو کې دننه تګ کولی سي. زهارف لومړی یونان ته ولاړ او هغوی ته یې د خپلو نویو اوبتلونو په اړه وویل او هغوی یې دې ته اماده کړل چې ویې پلورلي. بیا د هغه ځای څخه سیده ترکیې ته راغلی او هغوی ته یې وویل چې یونان دغه اوبتلونه پلورلي او تاسو هم دې ته اړتیا لرئ نو زه ستاسو په خدمت کې یم. په دې سره هغوی هم ځینې اوبتلونه وپلورل او بیا دی روسیې ته ولاړ چې روسیه هم د عثماني خلافت یو مخالف هیواد و او هغوی ته دا وویل چې یونان او ترکیې دغه اوبتلونه وپلورل. تاسو هم په تور سمندر کې یاست نو شاید تاسو هم دې ته اړتیا لرئ او زه مو په خدمت کې یم. روسیې هم ځینې رانیول. داسې اوازې هم وې چې زهارف د وسلو د کار او تجارت له امله د نړۍ تر ټولو شتمن شخص سو. په دې تجارت کې ډېر کسان خورا ډېر شتمن سول
د کروپ کورنۍ چې د پولادو کار یې کاوه، د ډوپان کورنۍ چې د باروتو کار یې کاوه، د رامیټن کورنۍ چې ټوپکونه یې جوړول، او الفرد نوبل چې د ډاینامایټ باروتو مخترع و او د همدې باروتو د بادشاه په نامه یادېدی. همدې سړي ته چې د وژنو تر ټولو بدتره لاره یې سنجولې وه، د سولې جایزه ورکړل سوه. د همدې ځایه څخه تاسو ته ښکاري چې د سولې د جایزې ګټونکي څه ډول اشخاص دي. یعنې سوله تاسو ته د وژنو په ماشینونو راوړل کیږي. همدا د ټوپکو سوداګري وه چې ورځ تر بلې د ماشینونو شمیر زیاتاوه او ځواک یې خونړی کاوه، ان تر دې چې بالاخره یې پایله د نړیوالې جګړې پیل سو چې پکښې ټولې هغه وسلې وکارول سوې چې په تېره نیمه پیړۍ کې یې پر جوړولو او پر مخ بیولو کار کېدی. او بله دا چې د جګړې په دوران کې یې پر خونړیتوب لا کار چټک سو. د پیاده وو ماشینونه نوي سول، توپکونه اتومات سول او د ویشتلو ساحه یې خورا پراخه سول. دوربینونه او نښې ډېرې تخنیکي او دقیقې سوې. د جګړې نوي وسایل اختراع سول. ټانګونه چې د امریکا او فرانسې دواړو ګډه اختراع وه، د لومړي ځل دپاره د برتانویانو له لوري وکارول سول. په غزو کې لاسي بمونه وکارول سول او پر دې سربیره چرکي توپونه هم د خورا خونړیو او وژونکو وسلو په قطار کې وو. لومړۍ نړیواله جګړه د 1914 او 1918 ترمنځ وه او د دې خونړیو او بې رحمانه وسلو او کیمیاوي موادو په مټ دا جګړه تر ټولو مرګونې جګړه سوه. پکښې په لسګونو میلیونو انسانان ووژل سول او یا ټپیان سول. تر دې جګړې وروسته نړۍ په دې پوه سول او رابیداره سول چې د دې جګړې تر ټولو لوی سبب د ټوپکو بې رحمه او حریص سوداګر وه چې خورا زیاتو کسانو ته یې د وژنو خورا ستر ماشینونه په لاس ورکړي وه او دوی ان په هغه وخت کې په دې پوهېدل چې په راتلونکي کې به تر دې هم خورا خونړۍ او تباه کوونکې جګړه وسي او دا به د ټوپکو سوداګرو ته د یوې غټې فرصت په لاس ورکړي او د دوی تجارت به نور هم وغځېږي. که جنگ نور هم دوام کوي نو دا به یوه جالبه وړاندوینه نه وي چې د وسلو د تجارانو اهمیت به خورا لوړ سي. په هغه وخت کې لا د حکومتونو تر ټولو زیاته بودیجه د تیرو او راتلونکو جګړو پر مصارفو لګېدل او جګړه د حکومتونو دپاره تر ټولو مهمه او لویه چاره وه او دوی په دې هم پوهېدل چې دا کور په کور جګړې، وطن پرستی او نیشنلیزم به د وسلو پر تجارت خورا زیات اقتصادي اثر لري. د دې حالاتو څخه امریکا د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا مناسبه ګټه پورته کړل. په نړۍ کې د تبلیغاتو په زور دا خبره عامه کړل چې دا جګړې په نړۍ کې د وسلو د عام بازار په سبب پیښې سوې. تر دې وروسته څوک حق نه لري چې پر خپل سر د وسلو کار او تجارت وکړي او یا یې تولید کړي. دوی باید لومړی زموږ څخه اجازه واخلي. که موږ مناسبه وګڼل اجازه به ورکړو او که مو مناسبه ونه ګڼل اجازه به نه ورکوو. که چیرې زموږ بې له اجازې چا پر وسلو کار وکړ نو زموږ تر بندیزونو به لاندې وي، لکه په اوس وخت کې ایران چې اجازه نه لري چې اتومي وسلې جوړې کړي، خو که امریکا اجازه ورکړي نو هغه وخت. د بلې خوا دوی د وسلو جوړولو تجارت او تولید ټول په خپل لاس کې واخیست او د نړۍ پر ټولو هیوادونو یې پلورل هم دوی پیل کړل. د جغرافیې او د نړۍ د هیوادونو په جنجالي چارو کې یې لاس وهنې پیل کړې، لکه د بیلګې په توګه د چین او تایوان ترمنځ شخړې، ترڅو په نړۍ کې جګړې زیاتې سي او د دوی د وسلو کار پر مخ لاړ سي. په کوم ځایونو کې چې شخړې نه وې په هغه ځایونو کې په لوی لاس شخړې پیدا او اوږدې کړې، لکه پر افغانستان یرغل او د جګړې اوږدول. اوس په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وسلې امریکا پلوري. جوني هاریس چې یو امریکایي یوټیوبر دی د امریکا د وسلو د کار او تجارت په اړه یو انځوریزه جوړه کړې او په دې انځوریزه کې یې هغه نقشه ښودلې چې امریکا په نړۍ کې پر کومو هیوادونو وسلې پلوري او تر ټولو ډېرې وسلې چاته ورکوي. دا نقشه نوموړي د هغه معلومات پر بنسټ جوړه کړې چې د شټاکهوم د سولې نړیوال او د پلټنې انسټیټیوټ لخوا یې پلټنه سوې او خپاره سوي دي چې د صفر په نامه هم یادېږي. په دې نقشه کې ښکاري چې د امریکا د وسلو کار او تجارت څومره پراخ او په څومره ډیرو هیوادونو کې شتون لري. په دې لیکو کې چې هر څومره لیکه پنډېږي هغومره هغه هیواد ته د امریکا وسلې ډیرې نقل سوي دي. د دغه نقشې پر اساس سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د امریکا څخه یې تر ټولو ډیرې وسلې ترلاسه کړي او په دوهم قطار کې غاصب اسرائیل. جوني هاریس یو بله انځوریزه د روسیې او اوکراین په اړه هم جوړه کړې ده چې پکښې دا تشریح کړي دي چې روسیه په دې جګړه کې د اوکراین پر وړاندې څه ډول او څومره امریکایي او اروپایي د وسلو پرزې او ټکنالوژي کاروي. د روسیې او اوکراین تر جګړې وروسته امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د اوکراین سره یې د وسلو او پیسو مرسته په دې نامه وکړل چې موږ ستاسو سره ولاړ یو، خو پر دې بندیزونو سربیره بیا هم اوکراین د امریکایي ټکنالوژي په اور کې سوځي. نننۍ انځوریزه تر همدې ځایه پورې وه. تر بلې انځوریزې مو زه ابراهیم وفا پر لوی خدای جل جلاله سپارم. د خدای پامان.